ګرانو هیوادوالو، نن افغانان په نړۍ کې هر کور ته خواره شوي دي. دوی به ډېر ژر د ټولې نړۍ په سیاست کې یوه څرګنده څیره وي. د افغانانو د دې پراخه حضور او مهم رول په پام کې نیولو سره موږ د نړیوال تلویزیون په نوم یو تلویزیون رامنځته کړی چې مطلقاً یوه خپلمخې، خپلواکه، بېپرې او بېطرفه اداره ده. دا اداره به زموږ د هیوادوالو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي او د هغوی لپاره به یو مسلکي، اغیزناک، نوی، عصري او معلوماتي پلیټفارم وړاندې کړي. د نړیوال تلویزیون اساسي ماموریت دا دی چې خلکو ته وخت پر وخت ارزښتناکه معلومات وړاندې کړي. دا معلومات به کره وي، د ولسي ګټو سره سم به تر ولسه وررسي او زموږ هدف هم دا دی چې نوې ټولنیزې اړتیاوې پوره کړو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره د یووالي او رغنده تعامل لپاره ځانګړي فرصتونه رامنځته کړو. له دې امله په ټول درنښت له خپلو هیوادوالو نه که د نړۍ په هره سیمه کې وي غوښتنه کوو چې د دې تلویزیون په بریا کې زموږ ملاتړ شي او همکاري راسره وکړي. موږ له تاسو نه غواړو چې د نړیوال تلویزیون په کتلو، اوریدلو، خوښه، لایک او شریکولو کې زموږ ملګري شئ. موږ ستاسو له ملاتړه پرته نیمګړي یو. د نړیوال تلویزیون چلوونکو ته ستاسو دا مرسته په هر څه ارزي او هم راته د ملي یووالي د پیاوړتیا او د افغانانو د نړیوال حضور د پرمختګ لپاره حیاتي او ژوندی ارزښت لري. موږ ستاسو ملاتړ ته سترګې په لار یو. درناوی، د نړیوال تلویزیون چلوونکې اداره.